صاحب یا تاریدار صاحب څو څو ځلې مې درته ویلي دي چې دا زما خپل مریض دی دا زما خپل غم دی دا زه خپل مریض په داسې ټکه مارو ډاکټرانو باندې نشم خرابولی دا به زه اعلی علاج لپاره لندن ته لېږم هر کله چې دی روغ شي نو ما ته به دغه قاتل نوم ښیي بیا به هغه قاتل زه په خپله ټوکرې ټوکرې کړم او په خپله به تڼۍ ته درځم بیا واچوم آزاد کړی پوسه ته مې وخېږم بیا تاریدار صاحب حمزه لاسونه اوچت کړه خپې ځوړندې کړه دا تماچه ماله راکړه او دا لرګې تو نیسه د انسانانو سوداګره ډېر کاڼي دې راماندې چوره کړي دي خېټه نه ده سمه خربوزه ده د پنجې لاندې اخر راغی او که نه وروسته وګوره یاد که چینجن باتینګله ستا څه خیال دی چې زه د ډزو میدان ته یوازې راځم څه راغونډ شئ پې برګرو خبردار خبردار ټوپک راکړه همدې خوا ده سم ودرېږه دا اوس چې موږ درې کسان یو مخامخ وګوره چا چاپېره زما خلک ولاړ دی مخامخ خو ډېر ګورې خېټوره لږ وروسته وګوره چې څوک ولاړ او وختي شو دوبۍ نه دا ټلګرام راغلی دی لیکلي دي چې انټي شانټي ساده ګل حق ورسېدو که ساده ګل حق ورسېدو اوس یې حق ورسېدو دا څه دی زه وایه بچې څنګه مړ شو دې ټلګرام کې لیکلي دي چې اشتي پشتي کشتي د بیړۍ ساده ګل غرق ګنې د ساده ګل بیړه غرقه شوه د ساده ګل بیړۍ په سیند کې کشته سره جګېده او په سیند کې لو شو هغه د خلکو په دوبۍ کې ښخ کو غریب په دوبۍ کې ښخ کو ساده ګلو زما نو د 900 روپو به څه کېږي خان صاحب او بچې دا ستا 300 روپۍ خو ستا له زه دلته کوم خدای دې مردار کړه افسر صاحب دا خو هغه سړی دی دا بریتو چا چې موږ دا ویزو والا په بیه باندې واخیستو او په کارکارانو باندې خرڅ کړو موږ خو راغلي داسې غدار پسې چې وینیسو او د قانون په حواله یې کړو نو بیا ګورې څه ته افسر صاحب راځه چې تخته کوي هسې نه چې نور خلک خراب کړي ساده ګل د څه لپاره دی اډر کوه راځه ساده ګل په دوبۍ کې مړ شو او کنه بابا خان ته په انګریزۍ کې تار راغلی و او مونږ ته په پښتو کې خبرو بابا جي ای بابا جي مونږ په انګریزۍ نه پوهېږو خدای دې وبخښي ډېر ښه سړی و بابا دا خو ډېر ښه وشو یار چې ګن صفا شو ټول مجرمان ګرفتاره شو زما د کامیاب په میشن کې حکومت چې کوم 2 لک روپۍ انعام ما ته راکړی دی زه غواړم چې هغه انعام دیو ته ورکړم ځکه چې په هغه کامیاب میشن کې دیو ما سره حقداره دي او زه دا وایم چې زه خپل انعام دیو ته ورکړم دا ستا خوښه ده دا انعام ته په خپله اخلي او که ساده ګل یې ورکوې ساده ګله
زه غواړم چې کوم انعام 2 لک روپۍ ماته ملاو شوی دی هغه زه تاله درکړم چې ته په دوبۍ ته لاړ شې چې ستا ارمان پې پوره شي. او بابو صاحب چې ما ته 2 لک روپۍ میلاو شي که نه نو زه بیا خدای او رسول وایم چې دوبۍ ته ځم. خبرې خو زمونږ د خپل ملک د ښکلي پاکستان کوه. اخر په دې کې څه کمی دی او بیا په دوبۍ کې څه دي چې خلکو د ښځو کالي خرڅ کړه، پټي خرڅ کړه، څوک په دریابونو کې مړه شو، څوک په لانچونو کې مړه شو، څوک په ریګستانونو کې مړه شو. په دې ښکلي ملک پاکستان کې چې څوک په ایماندارۍ سره خپله مزدوري وکړي که نه نو دا موږ ته امریکا هم دی، جاپان هم دی، ایران هم دی او انګلینډ هم دی او هر هغه ښکلی ملک دی. او راواچوه پې که نه دلته او ګوره خبر کېږه به تا ته به خپله حصه میلاوېږي او کوم هلک نه و د چا چې خور را جوړه وه او بیا هلته په ټرک کې مړ شو د هغه کور ته هم 50,000 روپۍ ځي. په دې کې د ټولو مزدورانو حصه ده. زمونږ ښار لږ شرمېده باباجي د دې خبرې دپاره هغه ځکه موږ دلته راواستولو. دا خو ډېره د خوشنصیبۍ خبره ده چې جابر خان غوندې کې معتبر او مالدار سړی زما د کور رشته غواړي. وجي ته د دولت خبرې کوې الله تعالی هغه ته عقل هم ډېر ورکړی دی. باباجي د خلکو عقل په پوندو کې وي او زمونږ د خان عقل په غوږونو کې دی. خبر او خان ته ووایه چې د عبادت تیاري وکړي. څومره بخوې چې هغه ځواني مرګ د تلو نه مخکې ما له طلاق راکړی وي. او مای سویټ ګجاله دغه خو هغه بېوقوف زمونږ سره ظلم وکړو چې زه او تی په هوا کې سر د لاندې ځوړن پرېښو او هغه لاړو. خو خیر په ما سره هم نن نکاح تړې ما نه نور صبر نه کېږي. تا سره نکاح وتړي دا څه بکواس کې داسې هېڅ چیرې نه شي کېدی. ولې نه شي کېدی؟ په انګلینډ کې هر څه جایز دی. زم چاچا د مینې ټاټا په انګلینډ کې هم کېدی شي او دلته هم کېدی شي. کې نه د انګریزانو لنګۍ نکاح د پاسه نکاح څنګه کېدی؟ خوارس پکې ته چپ شه. زه ګورم چې دا څنګه نه کېږي. دا به کېږي او ضرور به کېږي. مسټر ډسکو. یس وکیل صاحب. نکاح د پاسه نکاح نه زمونږ قانون مني او نه زمونږ مذهب او شریعت د دې خبرې اجازت ورکوي. او وکیل صاحب په انګلینډ کې هر څه جایز دی. دا انګلینډ نه دی او نه مونږ انګریزان یو. دا پاکستان دی او شکر الحمدلله چې مونږ مسلمانان یو او دلته به صرف هغه کار کېږي د کم کار حکم چې زمونږ پاک پروردګار او د هغه پاک رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورکړی دی. دا اسلامي ملک دی دلته به اسلامي قانون چلیږي او بغیر د اسلامي قانون نه دلته بل قانون بالکل نشي چلیدی. او وکیل صاحب ستا دا خبرې زما په دماغ کې نه راځي. زما خبرې به څنګه ستا په دماغ کې راځي؟ ستا دماغ خو انګریزي ماحول، انګریزي تعلیم، انګریزي ناچ ګانا، انګریزي بربند فلمونه او بربندو رسالو خراب کړی دی. او ته بکواس بند کړه. دا زما د غزالي پرابلم دی. غزالي